السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی مال رانیسي، پیسې ورکړي، وروسته هغه ښکاره سي چې دا د غلا مال دی. نو آیا دا د غلا مال د رانیولو وروسته د دې مال څه حکم دی؟ او آیا د غلا مال رانیول جایز دی که نه؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په جواب کې باید دا ووایو چې زموږ په شریعت مقدسه کې د دې خبرې صراحت سته. که چیرې غلا وکړي، دغه د غلا مال یا شی دا به اصل مالک ته واپسیږي، دا لازم دی، دا د غلا ملک نه ګرځي. لہذا که چیرې چاته معلوم وي په قرینو سره یا په یو وجه باندې یا د یو چا په خبرتیا باندې درته معلوم سي چې دا مال د غلا مال دی، بیا د هغه رانیول قطعا جایز نه دی، باید د دې څخه پرهیز وسي. لیکن که چیرې چا مال رانیولی وي او په غلط فهمي کې وي او په خبر نه وي، نه چا ورته ویلي نه درته معلوم سوی چې دا مال د غلا دی، وروسته مالک پیدا سو، نو بیا به دی اصل مالک ته دا مال واپسوي او هغه کس چې پر دی خرڅ کړی دی چې اغل دی د هغه څخه به خپل حق مطالبه کوي، د پیسو مطالبه به کوي. خو البته بدبختانه باید دا ووایو چې زموږ نن په اکثرو ښارو کې د چور بازار په نامه باندې باقاعده یو ځای انتخاب سوی وي چې هلته دغه د غلا شان باقاعده ارزانه رانیول کیږي، بیا خلک په ګرانو پیسو خرڅوي. ګورئ دا که چاته معلوم وي چې دلته د غلا مال راځي یا رویني یا بل غل دا شی راوړي خرڅوي او دته معلوم هم وي چې دا شی د غلا دی، دا قطعا جایز نه دی. او دا یو قسم د غله سره معاونت هم دی. که یو څوک دا ور معلوم وي چې دا غل دی، دا شی راوړی دی، دی نه ځینې رانیسي، نه په بازار کې شی د ده سره رانیول سي، د هغه مال د غله په غاړه کې توق ګرځي، بیا به دی آینده څخه د غلا څخه خپل ځان ساتي. لیکن که چیرې خریداران باقاعده بازارونه ورته جوړ کړي، باقاعده دکانونه ورته خلاص کړي، دا د غلو معاونین دي، لہذا دا به په هغه عمل کې د دوی سره شریکان وي. لیکن که چیرې داسې یو اچانک پیښه وسي، یو چا یو مال رانیوي، وروسته ورته معلوم سي چې دا د غلا دی، هغه هېڅ حرج پر ده باندې نشته، نه دی ګناهګاره دی، نه پر ده باندې شرعي مسؤلیت شته. خو البته عمل به اصلي مالک ته ورکوي، وروسته به د هغه کس څخه خپل د پیسو مطالبه کوي. په دې اړه باندې رد محتار 4 ټوک 106 نمبر صفحه کې کتاب البیوع کې د دې مسلې تفصیلي وضاحت کړی دی. او همداشن بدایع و صنایع 5 ټوک 15 نمبر صفحه او کتاب البیوع کې د همدې مسلې ښه وضاحت کړی دی. همداشن بحر رایق 6 ټوک 58 نمبر صفحه کتاب البیوع باب خیار عیب کې د دې مسلې تفصیلي وضاحت سته. حقانیه 6 ټوک 28 نمبر صفحه کې همدغه مسله په تفصیل سره څېړلې ده. والله اعلم بالصواب.